درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جنۍ باندې پیریان ناشي تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمري سړی تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم موس کې سلام راګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پولیس رات ته هم وهي سړی بې له تا نه یاره دا زمونږ ژوندون به داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی او ستا د نوم الزام به یاره هم باعث فخر وي ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده تا پسې خو یاره هندوستان نه هم راځي سړی صادق تورو لړ سو صادق تورو ته مې وي صادق تورو ته مې وي مې مالې چې کومه جنۍ غوښتې ده مې د هغوی کور والا وایي چې راشه چې موږ تا ووینو مې ته راسره لړ شه نو خوند به وکړي ده وایي زه درسره سره لړ شمه مې چې تا وویني په ما به شکر وباسي ستاسو د ټولو څخه بیا ډیره مننه زه ټیم نه اخلم ضمیر خان به بیا ځي ملکنډ ته موږ د ټولو میلمنو ډیره مننه کوو چې دوره په ګڼ شمېر تعداد باندې تاسو راغلي موږ ته خو اوس پته ولګېده چې تاسو د شعر اورېدونکي یئ خو مسله دا ده تاسو ته په منځ کې پکې هغه د وا ځای نه دی معلوم نو هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم ماله په خپلې بېوسۍ باندې ارمان نه چې درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جنۍ باندې پیریان نه شي هر څه کولی شم خو ستا په بدنامۍ یریږم ماله په خپلې بېوسۍ باندې ارمان نه شي درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زمونږ په چم کې یو جنۍ باندې پیریان نه شي او د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده لالي ادا په یو ځل نه حل کېږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار دا مسله په کمبل نه حل کېږي د جدایۍ ستونزه درنه ستونزه ده لالي ادا په یو ځل نه حل کېږي او د دې ساړه علاج ستا غېږه ده یار دا مسله په کمبل نه حل کېږي او یار ته انتظار دی چرته کړی دی غوږ شئ تاسو غوږ شئ بای مهرباني وکړئ ستاسو دپاره راغلي دي هله به دی چې چېر ملګري سره تصویر وباسي ویډیو جوړه کړي 15 منټه راله راکړي چې دا دومره پروګرام ښکلی واورېدو ډېر په اطمینان باندې یو جهان مننه د دغې صحابه د دې خوشه د زلمي د مشر د کشر د فرد مننه 15 منټه راله نور راکړي ستاسو به مننه وي کوم چې انتظامي ول دې ته خاص کوم چې دا ملګري کښېني په خپل ځای باندې او د دې نه پس به بیا ضمیر خان راغواړو هلکانو زه ډېر ټایم نه اخلم خو لږ غوندې شعر ته غوږ شئ چې یو یار ته انتظار دی چېرته کړی دی بیا په سر د دار دی چېرته کړی دی چېرته خپل ضمیر ملامت کړی ځان باندې ګزار دی چېرته کړی دی او شیخه له تزبو دی شرمېدلی ښکلي ته انکار دی چېرته کړی دی شیخه له تزبو دی شرمېدلی ښکلي ته انکار دی چېرته کړی دی او خېټه یې د خور په حصه ایښې ده خېټه یې د خور په حصه ایښې ده هسې طوافونه د کعبې کوي او سخته د اوسي نه د درمانه یار ستا کلي کې بل چا سره شپې کوي خېټه یې د خور په حصه ایښې ده هسې طوافونه د کعبې کوي او سخته د اوسي نه د درمانه یار ستا کلي کې بل چا سره شپې کوي او د سود او زیان روزګار کوونکو خلکو ګټه تاوان په محبت کې نه وي رحمت د هر چا په کور نه ورېږي او لوڼه د هر سړي قسمت کې نه وي دغه اخري شعر نه وامه چې تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا ته به لفظونو کې غم څنګه بیانوي سړی تا پسې خفه نه مړه تا پسې خمري سړی تا پسې به تیر شي زایدان د ایمانونو نه تا پسې خو نیم موس کې سلام راګرځوي سړی او تا پسې په غرونو کې مشکلې لارې سمانه تا پسې کشي پولیس رات ته هم وهي سړی بې له تا نه یاره دا زمونږ ژوندون به داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی او ستا د نوم الزام به یاره هم باعث فخر وي ستا نامه په لاس نه مړه لیکي په تندي سړی تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده تا پسې خو یاره هندوستان نه هم راځي سړی